عزیزانو دا د فرعون کمال، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای امزان تاوے دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمال. اوس تو ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړ په دې سړی پوهېږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د ته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او د ته پته هم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او د ته پته هم نه. دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ، او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص. داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه اخلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو، موسی علیہ السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا. هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړو د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دوه لوڼه وي، ای بګډې او چیلې سرولې، کوی ته به چرالې ګډو چیلو له به اوبه ورکولې، پاکوي او داسې بوقه وه چا به څلوېښتو کسو رایستا. موسی علیہ السلام چې ورغی هغه په یوازې ځان هغه بوکه راوویسته. اجنکی لاړې پلار ته یې ووایي چې داسې یو نوجوان هلک و په یوازې ځان یې بوکه راوویسته. ورته یې وویل تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبر وي. شعیب علیہ السلام وفرمایل چې دا هلک به پیغمبر وي، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راوویسته. ولی چې یو پیغمبر د 40 پهلوانانو عمره طاقت لري. د یو پیغمبر قوت چې ده د 40 پهلوانانو عمره. عزیزانو، بیا 40 هغه پهلوانان، 40 هغه پهلوانان لکه د دنیا 40 پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره. په دې ملک کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغې دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی، او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 او سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وي. 1400. خو هلته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي. نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او د ښځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوای شهوانی خیال نو، کني یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړېږي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي. تاسو دا جومات کې چې ناست یې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته. ووایي 4 کولی شئ، یوه نه شئ ټینګولی. لکه ناګویان آس پچي، یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي خو شرط ور سره لګولی دی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نو فواحدة. کدا یره دی چې تب عدل نشي کوله، انصاف بنشي کوله، پارشي کې به مساوات.
پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحدتن بیا به یو کې بیا به دویم هم نه تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاثا ورباع دعا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا که تاسو یریدای چې عدل بونک نو فواحد بیا به یو ډېرې خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې د راشي نو ورته بووي چې مونږ له خو ستا د خلینه د مغافیرو بوی راځي په دې چل بدله زورنه ورکو چې د بلی بیبي کرته ولی تله چې د راغه ورته اجدو منک ريح المغافير مون خدانه د مغافیر بوین بیا مومو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي اسکلی او نه می خورلی دي ما خو د شات شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به بیا نه خذو دلاس قران ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام خدای بند دا خو دې خذو طبيعت خذو فطرت داده حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو درې ځله دعا او درې ځله ادیره تلاړو دعا وکړه او درې ځله دعا اوس باز خلق پاکستان دے عرب بلا پکشتا دوا دلتا کوا و ملتمه کوا و پلانے دعا ہر وقت کوا 24 گھنٹے دا خلا پا جڑا لرا و خدای تا واز لرا او خدای تا سوالو نکوا و خدای تا زاری کری ہر وقت دعا کوا یا وقت پا 24 گھنٹوں کے دا سی نشتا چه اغا دا دعا نا منی شریعت پاکی منع کی یو وقت دا سی او کچاوی دی سٹ نه نیسو د مرغې غوندې ته دا سٹ تا وای پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي دعا وکړ پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دې دا دار په شکال میاشتا دروځي میاشتا روزه نیولې دا جنگم کوي او دعا چه پروردگار کت غواړي چې د زمکه د پاسا ستا نامه اغستو والا پاتې نشینو دادري 114 کسان ټول شهیدان کا او کد زمکه د پاسا خپل نامه اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا د بدر میدان اوس میاش دوکیږي چې ما ولیدو اغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خړلې دا روزای نه دعا دا سي دعا به استاو زما غوندي دعا به کوله تا ما غوندي دا سے دعا بے محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړ چې دا د ترخونو سپینواله به په دې لاسونو کې ښکارا دوم تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان تاسو خدای ته حاجت نشته کاملیان مو دی دا خدای په قهر راخته کومګ یو اولاد خدای په قهر راخته حاجت هم نشته پیغمبر حاجت د ټول کائنات غم په سر او داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې گئی تراغي چې ترسوم دعا ورته نه کوي ها دا مکه چې چرته چونه کړي زه وګورم الا بابا تبه کې او تبه راکې دا شیطانت مکه باباګان چاله سور کول نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه دی باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا
پادری ورغه محتاج دي دې ته چې ته په دعا وکړه. علما لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې وویلا نو سلويخت ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي. هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه، یو آیات کرسی دی چې پکې وویل نو په ادیرې ورلې سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډیره فائدہ. اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله غا خیر ستا جوړای کیا چیز ہے خیال امراغه. نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکړ غنته پتر دے، کوکړ غنته پتر دے، چرګ میرا وړي دے او زه راکه دې په بدل زامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی، دا د بنی آدمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. اوس بیا خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکي غاړې تا چولی او ګلونه په غاړه کې چولی په دې سړک روانو غړس دی غړس دی غړا څه چل دی د بابا ډوله روان پټا پوړاند شي او پټا پوکي په خبرګو کې نه باباګانو ته د ډولې څه ضرورت ته کډولې په ژوند کې ځان لا جوړ کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې بغرزي او که دنیا کې ځان لا د ډولې اسباب نه کړي نو د دنیا ډولې هغه ته قبر ته ورنه نه استېشي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچې بل کوچی ته وي چې پته خان ورور هغه چې کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس جمع او سخت یخنی و سخت یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخنی دا ډېره چې پته خان ورور چې وې کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس ګرمېږي به هغه چې ګینه دا اور بال تمی او دا بی وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د الله پنګانی کوي نو یو شپه د نکریزو وی او خزی راشي صاحب شمع ممی په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ترست په قبر په د خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما باندې سنداګان ور سره ای داغه د بدبخ بی پدر زامن دی او د بی پدر اولاد داغه بی پدر قوم دی د دین مور معلومه دا نه پلار معلومه خدای خبر چې دا د خسکی اگونه پیدا دي کدا څه بلا قوم بالکل د سړی زامن نه دی او نه په خبره پوي خار نه یو ډالر راځي غنجي ځان سره پیدا کړي جمعه پشپه چې پیدا شي هغه مغنجي شي اغنجی دی وغنجی کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډی پیسې نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساډا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساډے دادے داڑھی کدو منائی شکل تمو ګورئ په وګونو کې به د سرو زرو مندرې چولی پیغمبر ویلی دي در سړی ته سرو زر استعمالول حرام دي نکي ویلی دي حرام دي دوی به د سرو مندرې په غاړه کې چولی چا به دومره غادغه چولې جمکای ون دومره وګدبه او دا تاو ما غوندي خرچی کن سید دې اگر هغه کې چې دغه چولی سید په 400 بستر کې سری راوتی سوچا سید دې سترګو ته وګوره تکي سری دا زمون خلقو ایمانونه دي دا زمون خلقو دي نو زمون دي کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي په مونږ به قهر نه نازلي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای نه غنو رسول نه غنو قرآن نه غنو مذهب نه غنو اس نه پويګو خو یو خر را پاسې دو او مونږ ته وی چې دا شی مذهب دې مونږ غي پسې یو قچر را پاسې دو چې دا شی دې مونږ غي پسې نه مونږ به تباکی ګنا غرکی ګو بنا نن سار را سره یو لګي او ټیکسونه ډیرو لګي د مالما خو یو شعر ته جمعې مون سترازه کنا وی چې مالما خو ویل چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر وې ډاکټر نه بزولي دو وتا ته خدای شي بیماری ده دینه توبه واسنو جوړيږي وې دینه هو الله کا توبه واسه خدای دې نورم دا مرض زیات
نو یار ته استا پایش کی طبیب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر وي دین نور غرق شي زیات نه مونږ چې دین زیات زمونږ حال وګور ټیکسونه زویم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي د هغه ورځې انتظار دا ټول زموږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازی راغلی او دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه خو مولای بیړه دې غرق شي کور دې د میردین جماعت شه ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم مونږ چغې جوړې چې چغې هم جوړې کې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 53 کروڑ روپے لګېدل 38 کروڑ نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته چې هلکه څه اوسۍ موسۍ پیدا نه شوه ګیدړ دی دا خو مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی د ملا زوی زه یم مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه یم چې حلال ډېره ښه ده چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال ہے هغې وایي چې نه مردار ہے کون آخنے کہ ګیدړ حلال ہے مردار دے سو کوئی چلال ویچی جی نور جمال آکھنا ہے کہ گدڑ حلال ہے استاذوی نور جمال وہی چلال اچھا نور جمال آکھنا ہے ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا اور کہ چیز کتاب ہوگا کتاب راغستے دے گا ٹولا لکاندہ سے ورطلان دے ناس دو اس کتاب لاس کی نیولے دے اور توئی چے سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرتے یلتا گدڑان میدڑان ٹول حلال دی دیکھو گو رہی کہ صدر پاکستان دا کم ٹی وی سٹیشن افتتاح کی آخو مبارک اب یہ بالکل روائی داغی کتا سنیماگانی بالکل روا دی زکه چې پاغه باندې 15 روپۍ ټیکټ ته نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس ته خیال راغی 15 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ ته نو 2.5 په د حکومت ټیکس ته نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روا شو دا وی سی آر زکه حرام دی دوی ورپسې لګرځي راګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړي توس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې بیا وی سی آر هم روا دی په دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کوم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی او اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم بار یو او نظریه نم بار یو نظریه پاکستان نم مونږ بار یو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي نمازي ځانو دوی لا چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه ملا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاذ له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایره په سلورم ورځ ورته چې جیدا سي خدای ته مې په غوسه کې هم بس پزان پوینه شم یو 2 درې مې ورته
وی خواه وی بس تیو دور جی نورم زرا زکن مطلب داو چې دا روغنه بے خوڑے را خوڑے ورتے چې داس چل دے چې گل نو گول مگول رکھسی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالمن اور تجا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ وہی چھ ہاں نو تورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاح بموشی اور نور ملیانو نہ وی چھ بجلی گر مولا نے مولا کولو منے پوچھے آگے خوی چھ نکی وی چھ وہ بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جاوی اور تباہ کر چھوڑ سیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال درا گئے چے دوی خوشحالی اغار سے بیارا واجی او چے دوی خپائی ارچ حرام علاقہ کے تانیدار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کتانیدار نے دی اجازت نہیں اغستے گڑمانے سے گڑو پخواب حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس کی حلال و حرام با قرآن و حدیث کو اس حلال و حرام دا انتظامی لاس کی دی اجازت والا حلال اجازت دینی اغسط حرام تو دی خبرہ پوئے گئی زما عزیزانو دی طرف نہ خدا توقع مکوئی چھ دس نظام با پتا سراشی چستاسو اصلاح بوش دا طرف تا خوبم مگو رہی زکه چې دا خلق دی نهر او نهر سره چې دی هغه د خپل خېټې په غم کې وي هغه سره د بل شي غم نه کوي یو سړی وګي نوږي سره د بل د خېټې غم نه سوا د خپل خېټې دا غریبان نهر دي نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي دوی ملک او قوم سکي قوم له سوچ پکار دی چې دا مونږ پس بلو سری مونږ ته سوچ پکار مونږ ته د خپل زندګۍ جوړولو څه اسباب اختیارول پکار دي زما عزیزان روزه دا وګ تقریرونه پکارم ندي چې زه درته وکم خواره شپه چې سملی سوچ کوا چې دا زه څه لا پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نه اشنایانو نه محلې نه علاقې نه اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جماعت تے چاکے چے تاسو ناس کی دے جمعی منس پکی دے کہ حافظ والار دے قرآن ختم زما زوی دے ال تخپل تراوی چیو کی بیادل ترازی دے حافظ پسے سو رکاتو کے تلاوت ہو بیگای راتوی وی یو صف کم نیم پاتش طول خلقو تختے تاسو سو آئے چے دا دے محلے خلق چے پچا کے دا جماعت او څوک پکې وغځيږي نو مونږه صاحب دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو مو وایو او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جماعت د حافظان چې چا قرآن وي او دوی ژوندي دي او ته وتښتېده کنه جی دا حافظ بیا کور ته بوزي چې راشه اوس د پسې دا درې سپارې ووایه چې دیو بخلي تاسو په دا زاړه ایمان وایي چې په دې قرآن به دوی بخلي اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی دا قرآن بتاته وی چې او مولا خلق دې دانا او خېجا پرون ته ولاړ وی پروجو کې د پکیلان دې در پسې نیمه غنټه قرآن اورېدو ته نشو درې دې اوس تما د پسې شپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لګي چاله دار اخلاصي په دې قرآن به دا قوم راخلاصي د ختم پښپا بیا شیطانت لټول جمعه ډکی پولای وی او چای وی او شیرینی لاله اله په قرآن دا د مالګه په دم کا الا صاحب دا چینی په دم کا والا دا پلانې په دم کا په دمونو ممونو نکیږي تور خړم یو صاحب په دمونو نکیږي په جون راشي د قرآن ته ودرېږي د خدای په قهر اخته یې د خدای تبا کړی یې خدای غر کړی یې خدای شرمولی یې نور بم شرمای په جون ورته ودرېږي د خدای کلام واوري خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بم
دغه خدای فرعون غوندې لعین رونیو. دا قصه به مخکې راځي ان شاء الله. فرعون غوندې چې رونیو بیا چا خلاصولی نه شو. هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او بوله حکم وکړو په اوبو یې رونیو، هغه فرعون بیا چا خلاصولی نه شو چې یو ځل د خدای رونیسي په خدای مې د قسمي چې نه د بیا مور خلاص کی، نه د بیا پلار خلاص کی، نه د بیا زوی خلاص کی، نه د رور خلاص کی، نه د دوست خلاص کی، نه د علاقه خلاص کی. دغسې هر جومات کې چې ګورئ ړومبی 2-3 شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مړزان چې دي، دا د بټیرای زامن، دا د بټیارای زامن قرآن نه تښتي، تراو نه تښتي، منځونو نه تښتي. دا قوم او خورز لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو څه نه وایي؟ دا وګوره سال دی، سال دی، دا ټیپر ګران دی، ډېر شکر دی، چینی ګرام ډېر ښه کار دی. ته دې ځان ته خو مه ګوره لږ، دا خو الله دی. عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ. عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې، عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې، عذاب کله صاحبه د کچرو په شکل کې، عذاب کله د ټیکس په شکل کې. کنه جی دا شکلونه دي مختلف د عذابونو او استاد اعمالو شامت ته مختلف شکل کې. بعضی وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه غیر شه د بلې ګناه ده او دا مين درته مونږه از خپلو کې وایو، دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم مې دې پوخ دی کدا لریش او د په ځای بل هغه د موګي والا رانغه نو زمانه دا ګیره کړه چې سو پر دې قوم حال کې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي د برن نه بدلی لاندې نه خپل حال بدلې نو اله به حال بدلی برن نه بدلی. په دې 35 کال کې خطا سوې چې موږ وایي جدالت دغه نموي چې اله کلمې ویو پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال